سلامونه نیکې هیلې احترامات برور جبارخیل الله تعالی دې وکړي چې تاسې کورنۍ دوستان سره ښه یاست ستاسې دغه ګیله او شکوه پر ځای ده خو زه به دا ووایم چې کوم افغانان چې زموږ کوم ورونو تاسو ته دغه مشکل در رسولی دی د ډیر وخت راهیسې زه په دې خبر یم خو دا دا معنی نه لري چې ترجمانان دې هم رویه یا برخورد سم نه کوي هغه په دې معنی چې ترجمانانو یا ژباړونکو ته چې څه ویل کیږي د ډیپارټمنټ او یا هم په موجوده خپله دغه د آی پی او کومه اداره چې ده د منیجمنټ یا د ادارې لخوا نه همدغسې ورته ویل شوي دي چې فرض کوو زه به تاسو ته یو مثال درکړم لکه د بلو کارت نو بلو کارت هغې ته هلته نه نوی کوي هغې ته هدایت یعنې درخواست کوونکو ته هدایت دا دی چې هغوی باید ایمیل وکړي او یا هم اوس فورمې راوتلي دي نو چې کله زموږ او ستاسې هیوادوال راځي هلته پوښتنه کوي نو ژباړونکي ته پکار ده چې باید ورته ووایي چې تاسې باید لاړ شئ او تاسې باید ایمیل وکړئ یوازې دا نه دا ټول کارکوونکي د دې نه سر ټکوي یعنې خپله د دغه دفتر کارکوونکي هم ځکه چې رهبریت دغسې فیصله کړې ده چې رسیدګي موږ نشو کولی تعداد لوړ دی خلک ډیر راځي موږ نشو کولی چې کارتونه نوي کړو یا هم هغه فورمو کې که چېرته نومونه غلط لیکل شوي وي یا هم بعضې هغه نور واړه واړه کارونه چې دي هغوی دوی داسې فیصله کړې ده پالیسي وړاندې کړې ده چې باید دوی درخواست کوونکي ایمیل وکړي نو بیا هم تاکید کوم چې د دغه ادارې کارکوونکي کوم چې په دغه ګراوند کار کوي دوی هم دغه فیصلې څخه راضي نه دي کوم ژباړونکي چې دي هغه باید دغه فرنټ لاین کې یا په لومړي خط کې د درخواست کوونکو سره تعامل یا برخورد یا خبرې وکړي هغوی هم راضي نه دي او ورسره په ضمن کې سکیورټي چې کوم دي هغه خورا هم راضي نه دي اکثریت غواړي چې کارتونه نوي شي موږ یا د کوم ژباړونکي چې دي دا هم غواړي چې کارتونه او مسایل د افغانانو په مجموع کې د مهاجرینو حل فصل شي ولې بدبختانه تعداد ډېر لوړ را روان دی تقریبا 4 نه 5 زره پورې لکه څنګه چې ما تاسو ته پخوا هم ویلي وو چې دغه تعداد افغانان یا مهاجرین په کل کې د دوی کارونه بند پاتې دي نو د دې په خاطر باندې دوی غواړي چې هغه کوم نوي کسان چې راځي هغوی ته زر تر زره کارت ورکړي او ورقې ورته ورکړي فکر کومه چې د واتساپ ګروپ څخه دې ستاسې 2 شمارې اډ شوي وي نو بیا نه پوهېږم چې تاسې په اوس هم په واتساپ ګروپ کې یاستئ که نه یاست بیا یو پیغام پرېږده چې سره همغږي شو ښه وخت مننه ژوندي اوسئ عزتمند شئ